السلام علیکم. انشاءالله ملګرو تاسو په ټول جوړ روغ او ارام وئ. بیا هم ستاسو ملګری یم لطیف مهربان تاسو خدمت کې حاضر یم. نن زه یو ویب سایټ سره شریکوم چې دې ویب سایټ البته مخکې ما تاسو ته په یو ویډیو کې دا ویب سایټ در معرفي کړی و، خو بیا بعضې مشکلات په دې کې پیدا شول چې ملګرو نشي کولی له دې سره پیسې وګټي. اوس هغه مشکلات بیرته دې ویب سایټ رفع کړي دي. نو زه به تاسو ته نن معرفي سره ونیسم. له اول نه به درته شروع کوم چې څنګه کولی شئ تاسو دې کې ساین اپ وکړئ او بیا څنګه دې لینکونه تاسو ولاړ شئ فیسبوک یا نور ګروپونه که تاسو لرئ، فرض کړه کوم بل شی لرئ، ګروپ لرئ په وایبر کې یا په ټیلیګرام کې هم یا هم په واټساپ کې نور شیان کولی شئ دا شریک کړئ. خو دې نه مخکې چې ویډیو تاسو ته شروع کوم له تاسو نه هیله کوم چې فیسبوک صفحه مې لایک کړئ، هم چې نه د یوټیوب چینل مې هم سبسکرایب کړئ. ښه، نو تاسو ډېر وخت نه نیسو، راځو نن دې ته چې هغه کوم ویب سایټ چې ما تاسو ته درته معرفي کړم هغه په نامه دی ZAGL په نامه دی. ښه، دغه ویب سایټ دی. دلته مونږ څه کولی شو، دلته مونږ کولی شو چې لینکونه د ویب سایټونه واخلو. خپل فیسبوک صفحې که لرئ، ښه فیسبوک قوي صفحه لرئ نو کولی شئ په هغې کې شریک کړئ او هر څوک چې په دې باندې کلیک وکړي دوی خو داسې لیکي چې په هر زر ودرېږه تاسو ښیم چې دا لوډ سي. ګورئ تاسو وګورئ څه شی لیکي دلته ګورئ. We combine all advertising types best payout rates up to 160 per لس زره visits. لس زره ځله که څوک تاسو په دغه لینک باندې کلیک وکړي نو تاسو څه کوئ چې $1.50 دا تاسو ته درکوي. نو دا 10,000 ویزټ یا 15,000 ویزټ دا تاسو مه کوئ. تاسو فرض کړه مونږ ووایو چې یعنې دا باید په یوه ورځ کې یا دوه ورځو کې یا درې ورځو کې مونږ باید دا 10,000 ویزټه پوره کړو. تاسو داسې کوشش وکړئ چې دغه 10,000 ویزټه په یوه میاشت کې ورته پوره کړئ. یو میاشت کې چې پوره کړئ، په بل میاشت کې کوشش وکړئ چې دغه ورته 20,000 ویزټه کړئ. صحیح ده، کوشش وکړئ، کېږي بې شی نه ممکن ده. ښه، اول دې ویب سایټ ته چې راځو څنګه به ساین اپ کوو. تاسو به کلیک کوئ په ساین اپ باندې. ساین اپ باندې کلیک کړئ، دلته درنه یوزر نیم اخلي. یوزر نیم به زه ورکړم لطیف فرض کړئ 1 2 3 4 5. صحیح دی. ایمیل ادرس به زه خپل دلته پیسټ کړم. صحیح شو. پاسورډ به ورکړم هغه شی تاسو وګورئ، هغه شی پاسورډ زه ورکوم او پاسورډ دلته څه کوئ آی اګري به کلیک کوئ او څه به کوئ رجسټر به ورته وایئ. ګوره دا نو unable to edit the user name. دا ګوره مخکې نه دا نوم اخیستل شوی. زه ورته یم 6 8 9 ودرېږه چې اوس یې نیسي که نه نیسي یوزر نیم. ګورئ زما اکاونټ څه شو کریټ شو او زه به نیم ورته وایم چې سیو. ګورئ دا خو وشو. اوس به څه کوم، زه ساین ان کوم. صحیح دی. ګوره ساین ان مې وکړه. ګورئ ساین ان خو مو اوس دلته به لینک مو کوم جناب. فرض که تاسو یوټیوب چینل لرئ، خپل یوټیوب چینل لینک کولی شئ راواخلئ. زه فرض که دلته راځم بي بي سي پښتو ته راځم. صحیح دی. ګوره بي بي سي پښتو ته زه راځم، زه وایم چې زه د خبرونو یو لینک غواړم شیر کړم. صحیح دی. ګوره اوس راشو دلته راځو. ګوره اوس چیرې راځو مونږ او تاسو ګورئ تاسو نو بخیر چې لږ د انټرنیټ ضعیفه دی، زر پیج نه لوډ کوي. زه به تاسو ته څه ښیم. بیا ګوره زه تاسو دلته دا بله مه ښیم چې بیا څنګه کولی شو دا خپل فیسبوک سره فرض کړه مونږ څنګه دا بیا شیر کولی شو. صحیح دی. ګورئ زه به راځم لوبه بخش ته، سیاست نه به لږ تېر شو. لوبه بخش ته راځم. ګورئ تاسو راځم دغه کرکټ افغانستان ټیسټ لوبه له بنګلادیش په لوی توپیر وګټه. دا ښه خبر هم ده، ښه خبر هم دی. دا به واخلو. زه ګوره دلته دا پورته ګوره دا یو آر ال چې دی دا یو آر ال چې دلته معلومېږي تاسو دغه یو آر ال دا به فکر کوم کاپي پیسټ. راځم خپل څه ته ZAGL اکاونټ سره دا دلته پیسټ کړم. بل ته شارټن په نامه ګوره دغه چې دی دغه شارټن باندې به تاسو څه کوئ کلیک کوئ. ګورئ دغه لینک دلته به تاسو کلیک وکړئ داسې کې دا خپله درته شارټن کوي. اوس ګورئ یو دغه لینک دی پورته چې دی، یو دغه لاندې لینک دی. ګوره دغه لینک دی. ګوره دلته چې لیکي یوز دس لینک آن فیسبوک. که تاسو چیرې دغه لینک واخلئ فیسبوک کې واچوئ. صحیح. ګوره زه به دا لینک ګوره واخلم فیسبوک کې به دا واچوم. ګورئ
ګورئ دا د فیسبوک دلته ګوره فیسبوک ماته څه وایي وګورئ تاسو موږ ته فیسبوک یو جواب راکوي ښه درته ګوره فیسبوک موږ ته اوس وایي چې دا لینک موږ نشو شیر ګوره دا لینک فیسبوک نه شیر کوي هم کته دا لینک شیر نه کوي موږ ته او که چیرې موږ او تاسو دغه دوم لینک واخلو ګوره use this link on Facebook وایي دغه لینک نه تاسو فیسبوک باندې استفاده کوئ ګوره دا مې واخیسته ګوره دا اوس دلته شیر کومه ګوره تاسو ګوره دی ورځران ریکویسټینګ ګوره دلته وایي هغه مشکل هغه پخوانی چې مې غوښتل تپوس کړم هغې کې دغه میسج راته راګوره اوس که دا لینک زه شیر کومه بیا به څه کوي موږ ته به جواب نه راکوي ګورئ دلته به دا نوم هم ورکړم وګورئ تاسو وګورئ دا به زه اوس پوسټ کړم وګورئ دغه څه شو دا د موږ لینک پوسټ شو بیا باندې که زه اوس کلیک وکړم دا به موږ به چیرې بوځي هماغه خبر ته به موږ او تاسو بوځي کلیک هیر ګوره دلته به کلیک کوو دلته ګوره څو سکنډه وخت راکوي ګوره دغه دی ګوره دلته به موږ څه کوو یو څو 2 ساعت 3 ثانیې به ودرېږو ګوره ګیټ لینک باندې چې کلیک بیرته څه کوي موږ هماغه د بي بي سي پښتو صفحې ته به وځو ګوره دلته راځو موږ تاسو اما موږ تاسو ګټه چیرې وه چې څوک هلته ویو وکړي هماغه ویو باندې موږ تاسو څه کوي پیسې راکوي موږ تاسو نو دا و ملګرو یو لنډ شانت ویډیو د ZAGL ویب سایټ باره کې دې سره تاسو کار وکړئ که چیرې قوي فیسبوک لرئ فیسبوک پاڼه لرئ که ښه یو فیسبوک اکاونټ یا آی ډي لرئ چې ډېر فالوور یا ډېر فرینډز پکې ولرئ یعنې که هره ورځ تاسو لس وبخښئ 1000 نفر تاسو په لینک باندې کلیک کړي تاسو ته د میاشتې اخر کې ډېرې پیسې کېږي او پیسو ویستلو طریقه هم ډېره اسانه ده ګوره ویدرا ته به راځئ ویدرا کې به څه ورکوئ ما هغه تېر ویډیو کې خپل کلمه هم کتلې وي ما دلته تاسو ته ښودلی ګوره یوټیوب ته ولاړ شم ګورئ تاسو نوم مې غلط ولیکه چلو پیدا کوي تاسو صبر وکړئ نوم دلته ما نه بخښنه غواړم چې اشتباه شوی ګورئ مهربان صحیح دی ګوره دلته راغله دلته ما بله ویډیو تاسو جوړه کړې په افغانستان کې له خپل پیپال اکاونټ سره پیسې لاسته راوړی صحیح شو دلته ته ښیي څنګه پیسې وګوره دلته ګوره آموزش کامل ساختن اکاونټ پیپال در افغانستان دغه ویډیو که تاسو وګورئ دې کې مکمل ما د پیپال اکاونټ د جوړولو طریقه درته ښودلې اوس دلته راځئ دلته موږ راځو دلته اکاونټ کې څه جوړو ورته ووایو چې موږ پیسې غواړو پیپال د لارې نه راسره ګوره پروفایل ته به راځئ تاسو دلته به نور شیان ورکوئ ګوره دلته به نوم ادرس سیټي فون نمبر دغه شیان ورکوئ کنټري به ورته افغانستان انتخابوئ صحیح ور افغانستان دلته ویدرال میتھډ به پیپال انتخابوئ صحیح پیپال مو چې انتخاب کړو ورته دلته به چک دلته به خپل هغه د پیپال ادرس راکوئ فرض کړه دغه تاسو د پیپال ادرس دی چې gmail.com دا به gmail.com ورته ورکوئ صحیح دغه څه ورکوئ سبمیټ ورکوئ چې سبمیټ مو کړ نو تاسو پیسې درته څه کوي چې تاسو پیپال اکاونټ درته رالېږي پیپال اکاونټ طریقه ما درته ښودلې ده ما ویډیوګانې کې وګورئ دغه ویډیو ده دا مکمل ما تاسو ته تشریح کړې مکمل د ویډیو وګورئ زده یې کړئ هغه نه به راشئ دلته ZAGL اکاونټ کې اکاونټ جوړ کړئ ځان ته لینکونه پکې شیر کړئ بیا هغه له خپل فیسبوک صفحو د لارې نه شیر کړئ له ملګرو سره دوستانو سره مو نو څه به وي چې تاسو به د میاشتې په اخر کې شاید درته جوړ شي نو تاسو کولی شئ هغه پیسو نه استفاده وکړئ ګټې پورته کړئ ښه ګران ملګرو دا زموږ نننی ویډیو وه د ZAGL ویب سایټ د لارې نه البته زه بیا درته دا شی لري کوم چې دا ویب سایټ ما مخکې ښودلی وو اما مخکې یې د لینکونه مشکله درلوده له فیسبوک د لارې نه شیر کېده اوس هغه مشکل ما تاسو ته دروښوده څنګه هغه مشکل حل شوی تاسو څنګه کولی شئ خپل لینکونه د فیسبوک د لارې نه شیر کړئ نو په آخر کې له تاسو نه بیا یو هیله کوم چې فیسبوک صفحه مې لایک کړئ او همچنان د یوټیوب چینل مې هم سبسکرایب کړئ تر بیا چې بیا زه تاسو خدمت کې حاضرېږم تاسو ټول په لویو بخښونکي خدای سپارم ښه وخت ولرئ د خدای په امان